پیل کړو د لوی څښتن په نامه د نن ورځې اووم د لوستون سټډي سرکل بقیده نیمه ساعت د کور باندې پیل کړو د ذاکر د استخوان د پلاره د ټولو برخوالو په اجازه نو حکیم خان ته راځه د هغه بعد د یو سیاسي پارټۍ د کردار او خصلت مسله د دې سره تعلق لري چې د دې پارټۍ نظریات څه دي، د دې جوړښت څنګه کیږي، د دې ممبرشپ شرایط څه دي، لیډرشپ به یې څنګه وي، په رهنما ادارو کښې به یې څوک شاملېدی شي، نظم و ضبط به یې څه وي، او د لاندې ادارو لوړو ادارو به یې د یو بل سره تعلق څرنګه وي. مختلف اچھا هغه پارټیانې چې قامي غلامي او طبقاتي نظام ختمول نه غواړي بلکې په هغه کښې د اصلاح دپاره جدوجهد کوي او هغه نظام ساتل او مضبوطول غواړي، هغه به په یو درجه بندي کښې راځي، یوه درجه بندي کښې راځي. که څه هم دغه ګوندونه لیکلي منشورونه لري، د خلکو سره وعدې کوي، مګر په عمل کښې د مشترکه تنظیم او ډیسپلن نه محرومه وي. دغه ګوندونه د اجتماعي قیادت په ځای په خاصو افرادو او کورنیو راغونډ شوي داسې هجومونه وي لکه په پیرانو چې مریدان راغونډ شوي وي. هر څوک چې دوی ته ووټ ورکوي هغه دوی خپل غړي شمیري، بلکې اوس خو ووټونه هم په دولت اخلي. په نظریاتي لحاظ د حکمرانانو طبقاتو او قوتونو سره څه اختلافات نه لري، بلکې تر ډیره د یو بل سره کومک کوي. صرف د اقتدار د حاصلولو دپاره د یو بل شخصي کردارکشي کوي. په پاکستان کښې که موږ فکر وکړو نو دغه ټول ګوندونه د فوجي استخباراتو په ایجنډا عمل پیرا ښکاري، لکه د پاکستان افغان پالیسي چې په افغانستان کښې د مداخلت په بنیاد جوړه ده. په نتیجه کښې د سیمې نړۍ او په خپله د پاکستان دپاره هم ډېر مشکلات پیدا کړي دي، مګر په حکومت کښې شامل او بهر ګوندونه د ISI د دغه مداخلت کار سیاست نه صرف ملاتړ کوي بلکې جواز ورته هم لټوي. په دې کې د اول پاراګراف چې وویل ملګري د یو سیاسي پارټۍ کردار او خصلت مسله د دې سره تعلق لري چې د دې نظریات به څه وي، جوړښت معنا سټرکچر به څه وي، د دې ممبرشپ شرایط به څه وي، لیډرشپ او رهبري به څرنګه وي، په رهنما ادارو کښې به څوک شاملېږي، نظم و ضبط به څه وي، او تر ګور دا هم خبره د لاندې ادارو به د لوړو ادارو سره د تعلقات نوعیت څه وي. دا ګوره یو سټرکچر راځي. اوس دا نوم چې تاسو وګورئ ګوند، د ګوند ضرورت او جوړښت. ګوند په خپله څه دی پارټۍ، بیا یې ضرورت ولې دی، بیا یې سټرکچر بیان کړی دی. دا سټرکچر یې څه دی مخته چې کوم شی بیان کړی دا تر اخري پاراګراف چې وویل دلته دوه قسمه بیا بیان پارټۍ ټوله دوه قسمه بیا راغله. یو هغه پارټۍ ده چې هغه د سټیټس کو سره د مقتدر قوتو سره د استعمار سره لفاظي اختلاف کوي. صرف موږ نه هغه اردو کې یو لفظ استعمالیږي ګرجنا، یو غمبار یې جوړ کړی. یو دا پارټۍ ده لیکن دا په دې کې صرف یو اصلاحاتي بڼه غواړي ماضي پر ځینو شیانو چې موږ بار بار د څو ورځې کېږي بیانوو یې. بله پارټۍ چې ده د دې په مقابل کې بله پارټۍ دا وایي چې هغه انقلابي جمهوري پارټۍ ده چې هغه د دې استعماري قوتو د مقتدر قوت سره لفاظي جنګبازي نه کوي، په لفظونو اختلاف نه کوي، دا دپاره اختلاف نه کوي چې بیا موقع ورته پیدا شي د موقع پرستۍ کار واخلي، هغه شی بیا خرڅ کړي په قیمت باندې، هغه پر خپل اصولي موقف ولاړ وي. معنی اوس یو موقف دا دی د پاکستان څخه مخکې، د پاکستان څخه مخکې د مثالونو چې زموږ مخته پراته دي دا دواړه مجلسونه زموږ مخته راځي. یو موقف یو پارټۍ دا وه چې انګریز به د دا داسې ځي موږ یې غلامان کړي او دوی به داسې ځي او مقامي کسانو ته به خپل واک او اختیار سمبال ورکوي. یو دا موقف دی. دا موقف نن هم ستا هغه ته راځي
هغو خلکو د انګریزي استعمار سره د هغو د قبضې سره هیڅ قسم کمپرمایز نه دی کړی. هغه جیلونه وړي دي، پر یوه تقریر باندې 3 کاله جیل سړي وړي دي. د یو چا سره یو پمفلټ باندې چاپول باندې په کلونو جیل راغلی دی، یو پمفلټ چاپول باندې. بیا په هغه شپو کې بیا دا دوم قسم پارټي دا وه چې هغه په ډېره نرمه په ډېره اخله په هغه شپو خو هغه اختلاف لا نه و لکه دا اوس چې لفظي اختلاف کوي. یو خانهپوري به یې کوله، هغه دواړې پاچیانې بیا راغلې پاکستان باده. بیا پاکستان باده تاسو وګورئ بیا هغه موقف دی تر نن 2025 پورې یو د دې ریاست سره د دې مقتدر قوت سره لفاظي جنګبازیانې کوي، هسې رنګ پاشۍ کوي. بلې خواته بل قسم چې دلته مختار الله بیان کړی دی د پارټي سټرکچر یې بیان کړی دی چې دا تعلق لري کم تیر پس مدر چې بیان کړی دی چې انقلابي جمهوریت پارټي څه شته. هغه دی وایي چې دا د پارټي د خصلت سره خټې څه شته، دا خټې په څه جوړه ده، جوړښت یې په څه سټرکچر، نظریات یې څه دي. ګوره د لاندې ادارو د بالا ادارو سره تنظیمي اړیکې د دغه تعلق یې څنګه دی، نوعیت یې څنګه دی، تعلقات دا جوړښت یې څنګه دی، د دې چې کوم د ممبرشپ شرایط دا څنګه دي. نو په کې موږ 13 واره بیان کړي چې انقلابي جمهوریت پارټي دی وایي دا نور په مقابل کې کوم چې دا اوس موږ ته وینو، خاص کر بیا چې کله د ضیاءالحق مارشال الله هغه جهاز راولوېدی دی کې ولاړی، بیا که تاسو پام وکړئ بیا د پیپلز پارټي په مقابل کې مسلم لیگ خو نو ګوره یو بالکل ریاستي پروجیکټ و. د پیپلز پارټي سره زموږ اختلاف د هغه شپو یا د اوس پر خپل ځای دی، لیکن د هغه شپو په مقابله کې خو ذوالفقار علي پڼسي کړی و. بیا د هغه بعده ډېر بد صورتحال و. بیا شاوخوا چې دوی څنګه د پیپلز پارټي کارکنان وهل ټکول ترټول قربانیان دې خلکو ورکې صحیح وي غلطې وي هغه بعد کې بیا وربېږی شو. خو چې کله د مارشال الله پورته شوه بیا د انتخابات چې کېدو بیا د دې پیپلز پارټي د مخنیوي دپاره بیا مسلم لیگ خو نو ګوره باقاعده پروجیکټډ یو دغه وله یو پروژه وه دا شی مخته راغله چې د پنجاب سره باقاعده پر دې بنیاد چې جاګ پنجابي چاک تیرې پګ نو لګ ګیا داګ وینې ته راپورته سه. په هغه ټیم بیا دغه وزیر خزانه و اول واره نواز شریف بیا وزیر اعلی سو بیا دغه بعده نو سم کار شروع شو. نو که تاسو اوس پام وکړئ دلته مختار دا خبره کوي د نیوي بعده د نیوي سره نیولې بیا تر 18 پورې بیا تر دا اوسه پورې د دې خلکو ترمنځ دا اختلاف تر واخې نن د میثاق جمهوریت پورې چې چارټر اف ډیموکراسي ورته وایي دې پورې دا خلک رالو بیا کښېنستل. د دې ترمنځ کا جنګ هر طرح و، هر نوعیت و، شخصي و، ذاتي و، د منشور و، لیکن تاسو وکتل د دې ترمنځ برته د روغې جوړې لارې مکملې هغه خاصیتونه هم پکښې وو، هغه ځای هم و، رالو هم کښېناستو. نن په 2025 کې موږ کوم مجلس کوو هغه نن ګورمنټ ته دی د دواړو کولیشن ګورمنټ ته ورته راځي. اوس دا کوم خلک دي؟ دا خلک دي چې دوی دا لفاظي دغه د دوی لفاظي دغه راځي دلته مختار الله وایي د یو بل ذاتي کردار کشي هم کوي. معنا د دې د ولس سره د سره اړه نشته، تعلق یې نشته، د ولس د مسایل سره د دې خلکو تعلق نشته. دا صرف یو دی وایي چې خاص نظریاتي بنیادونه نه وي، دا خاصو افرادو او کورنۍ باندې راغونډ شوي هجومونه وي. اوس د پیپلز پارټي پر دغه باندې موږ یو مجلس وکړو د دې په تنظیمي سټرکچر باندې، بیا دا موږ ته خپل سټرکچر معلومیږي. پیپلز پارټي د زما خیال د دې چې کوم دغه وینګ دی تر اوسه پورې هغه دونه معلومه چې دا خلک دي، لیکن مقابل کې یو بله شیډو دغه هم ناسته ده، کابینه هم ناسته ده. دا شی که تی پام وکړي مسلم لیګ نون د ایم ایس اف څو صدر دا ټیم دا که تاسو د دې پر دننه او د دارم پام وکړي دا ټول دا ګرده کتي یعنی د دې خلکو د ولس سره دا تعلق دی چې یو ډله د هجوم راټول شوي دي هغه بیا نوټیفیکیشن به شي. بس کار یو د پارټي چیرمن قیادت ته نږدې و، بس د هغه ګروپ به زیات مثبت وي. هلته دا خبره زموږ د پارټي چې موږ به لاندې ادارې به بالا ته جوابدهي وي. دغه ګوره دا هم شی دی دلته موږ د دې بېلتون په دا ځای کې دی. اوس د پی ټي آی یو دغه و، د پی ټي آی د کور کمیټې د هغه د میټینګ بیا دغه بعد دغه د فیصلو بیا دغه د نوټیفیکیشن هیڅ معلومات نشته.
ځینې اوس په دې باندې موږ ته نه دي پکار که ته دا ټیم د پی ټی آی چیرمین وګوري شاته پسې وګوري چې د کوم پارټي سره تعلق و چې کول د پروفیشن یعنې که سره بالکل د پی ټی آی په هغه دی چې هغه هارډ لاینرز ورته وایي چې موږ دا لفظ استعمالوو هغه سره تعلق نشته. بیا اوس یو بل کیس دی هغه ډېر مشهوره کردار دی هغه باقاعده دوی پسې اخیستی دي هغوی ګډ قربانۍ مارو کړي دي تی راځي بیا ما پسې اخلي دا د دې پارټي سټرکچر دا رقم دی. اوس دلته بنیادي سوال راځي زموږ د دوی بېلتون آخري خبره راځي چې یو پارټي یو ګوند یو جنډۍ منشور لري چې هغه د خپل کارکون سره مخلص نه وي د خپل د صف لاین سره مخلص نه وي هغه د ولس سره څنګه مخلص کېدای شي؟ دا ډېر اهم سوال دی. ته چې یو پارټي ته لې د پښتني پارټي د مثال کامپاله پارټي دی که د وفاګیره نامیان وفاګیره پارټیان دي چې دا چې ته تلې د دې صرف یوه پیمانه ده بس دا یو ترازو دی چې د خپل ورکرانو سره ته د خپل خواریکشانو سره څنګه تعلق دی څنګه نو ته د عزت افزایي کوي ذلیله کوي بې عزته کوي پر سر کښېني. اوس نو چې سړی خپل سړی چې تر ګور زیات روژدې دی په میټینګو کې دی ولاړېږي کښېني جیل ورسره وړي خواري وړي چې دی هغه ته قدر نور کوي بیا د دې سړی د دې لیډر د دې بل چې راځي ماته پر دا چوک ایږي چې موږ د دې ولس غمخوار یو زه خو یې قطعا هم نه منم چې ته د خپل پارټۍ چې تا سره 30 کاله 40 کاله اوسو چې تا هغه ته قابل احترام نه دی ولس ته څنګه قابل احترام کېدای شي؟ ولس خو دا د خپل رلي چلوي دوکان کوي ځي د خپل پیروزګار او خپل نیستۍ ځل اخیستی دي تا د قصر خلاص نه دی په دا منه ستا په پیغام ته راپوه نه دی ما او تا سره موږ د ناز کسانو سره ماښام وخت تېر کړی دا ټیم زما او د تر ټولو زیاته زما د فرید سره د عبدالله آغا سره د منظور سره عشرت خان آغا سره زما رویت څه ده دا زما اخلاص معلوموي د ولس سره د کام سره. دلته چې کوم دی مختار الله دا شی بیانوي هغه دا شی بیانوي چې د لاندې ادارو د لوړ ادارو سره د یو بل تعلقات مویت څرنګه دي. لاندې ادارې بالا ته جوابدي دي که نه دي جوابدي؟ بالا ادارې ته خپلې ذمهواریانې په صحیح توګه معلومې دي که نه دي معلومه؟ دوی خپله تیوري تنظیمي فارموله لاندې اپلای کوي چې که نه سي اپلای کوي؟ د یو بل سره د حقوقو د ذمهدارۍ د دغه څه ورته وایي د رایټس اینډ بل څه شي لفظ ریسپانسبیلیټي حق او ذمهداري دواړه په توازن کې دي که نه دي؟ دا تا دا نور څه بېلوي ډېر کوچنی موږ ته خبره وکړه ډېر کوچنی تعداد چې هغه منظمه سي ارګنایز سي په دې وطن کې او هغه په یوه زړه په یوه خوله سي او هغه پر دې ډیموکراټیک سنټرلیزم پر جمهوري مرکزیت اصول باندې وچلېږي ډېر کم شمېر تعداد ډېر لوی بدلون راوستلی سي. دلته د خبرې مقصد دا دی دا ټیم دا وخت د پیپلز پارټي څو ممبرشپ دی اندازه یې کې خالي سیندیان مشهور سیند ورسره دی پښتانه بیا جلا شمار کا اردو سپیکینګ دی بیا راځه پنجابیان بیا دې خواته بلوچستان صحیح دی سرایکیان دا ټیم دغه څو ممبرشپ دی د مسلم لیګ نون د جماعت اسلامي دا ټیم د پی ټی آی څو ممبرشپ دی چې دا یو خبره ډېره کېږي چونکې دا د پاپولیزم خبره ده پر دې پاپولیزم خبره بیا سم وکړو دا د پاپولیسټ وی وړالی دا د لهر وی وړالی ټیک شو څو ممبرشپ دی د دې ممبرشپ دی چې په 16 اکتوبر مو اسلام آباد ته ځي د دې ممبرشپ د کوټ څخه ځي او د پېښور راځي بیا چې څه ووټ اخیستي تاسو حساب وکړئ سیند کې پنجاب کې دا ګډ ورته جمع کړئ دغه هغه چې نظریاتي ورته وایي هغه منډه چې وایي هغه خلاص کړي د دې علاوه هېڅوک هم نشته بیا ممبرشپ او داسې هم نه ده دوی خو اوس د خپلې غلطه حکمت عملي د وجې دا کارکون ستړی کړي پیمانه نو پر دې موږ نه کوي زموږ کار نه دی موږ دا وایو چې دا پارټي چې دا مثال اوس پی ټی آی چې دا پی ټی آی دا رقم ده چې دلته بیان شوی ده چې دا د پاور شیرینګ پارټي ده د دې د اقتدارو د انتظامو د دې فارموله باندې جنګ کوي دا د دې لفاظي جنګ بازي ده د دې هیڅ حقیقت نشته. تا ویلې تا د مولانا فضل الرحمن باره کې کم توهین کوي یا کم الفاظ استعمالول نه نن دوی لګیا دي یو ګرینډ الاینس ته ځي د هغه د فضل الرحمن په مشرۍ کې به کښېني دا ځای نقشه ګوره تا څو خبرې کولی شي تا په دې زرداري او په دابل څو خبرې کولی ستا خو ګرده ویو پر دا ولاړ دستي د پی ټی آی ګوره د چې خاصیت ته دی پی ټی آی خاصیت دا و چې دا روایتي پارټۍ نه دي نو پیپلز او دغه جماعت اسلامي او جمعیت موږ د مقابل کې نوې دغه راوړو
متبادل په توګه اکثریت دا تاثیر ورکړي چې دا متبادل ده نو متبادل راغله متبادل خو دا ټیم سره ناست ده ته د چا متبادل وي ته خو د یو خارجي قوت متبادل نه ته خو د دوی وي نو ته او دوی خو داسې ناست رابطې کوي نو ستا دا ټول شیان چې وو دا خلک چې په دې وغولول چې دا ښکنځا ورته کولې سپکې ورته کولې توهینې کوي نو معنا دا چې وو هغه ټیم ته دوی ضرورت نه و نن تا ته ضرورت سو ته نن یو بیساکي جن جوړوې یو لکړ جن جوړوې اثر جن جوړوې نو مخته چې دا خبره کوي چې نظام ختمول نه غواړي هغه په دغه کېټګوري کې راغلی دا پارټي او بل په خاصو افرادو په کورنۍ باندې راټولوي دا خو دا اکثریت عام خبره ده چې په دې کې موږ ما خیال د وزارت ضرورت نشته اوس د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون یا د پی ټي آی چې کوم دغه دی سټرکچر دی هغه ټول دغه دی دا اوس دلته پیل شوی نو یو شی پاتېږي پر میدان هغه دا پاتېږي چې د پارټي خصلت چې دی د پارټي خټه چې ده هغه میټر کې بنیادی شی دی د ممبرشپ شرایط چې دي نظریات څه دي برابري به څه دي د لاندې او د بالا ادارو به د تعلقاتو نوعیت څه دي مطلب دا څنګه کېدای شي چې زموږ مثال فرض کړه مثال زموږ یو پارټي دی دغه وینګ دی دغه درې صدر ایټ ټایم روان درې سره نوټیفیکیشن سره درو سره سوچ وکړي دا څنګه چلیدای شي دا د ولس څنګه ګټه راوړي دا کار به څنګه ګټه راوړي د ضلع سکرټري څلور ضلع سکرټریان ګرځي فرض کړه مثال څه شو خدای مکه زموږ د پارټي څلور ضلع سکرټریان دي د کوټې ده بیا به د پارټي څنګه دا به د ملګرو یو بل سره تعلقات څنګه نو دا هغه شی دی بیانېږي چې دا ټول پارټیانې په خپل سټرکچر کې پروګرام نه پروګرام بعد کار دی منشور بعد کار دی په خپل سټرکچر کې د مخلص نه دی د خپل کارکون سره د مخلص نه دی نو بیا به د قوم او د قبیلو د وطن سره څنګه مخلص باسي کیسه وی د وټو خبرم مختار الله کړی د وټو خرڅول او مطلب اوس دی وګرس او چې کوم صورت یاد هو دا یعنی هر څوک چې دوی ته وټونه ورکوي هغه د دوی خپل غړي شمیري ګوره نو خو چې به د دې خلکو د ممبرشپ سره هېڅ تعلق نشته چې یاره د یو مثال کې فرض یې کوي څوک موږ سره شمولیت کوي موږ ملګري ډېر په خوشحاله شو زموږ زړه په راپورته شي هغه داسې دی چې موږ دا بوټ چې موږ راخیستي دا موږ داسې وکړو د سپکې وبلز دا غوټه د دې غم غوټه موږ سره چا راواخیستل دلته دی دا وایي چې بس دا ووټې ورکړي څنګه ووټې ورکړي د ووټو په ورځ باندې دا روایتي پایټن د ووټو په ورځ راشي او دغه څه مخکې 50,000 100,000 روپۍ ورکړي چې پارټي وو بس دی راشي اتصفران شیان واخیستو بس دا دی زما غړی دی څنګه غړی دی څنګه ممبرشپ دی بیا دی نه پېژني ګس نو خو دا شی باندې نو خو دا اهمیت دی دا نو معنا ووټ دی په پیسو اخلي هغه د ده تعلق دا دی چې دا ترازو یې څه دی د ده ترازو دا دی چې په ووټ کې وتله چې زه د ممبرشپ 1 2 3 4 5 دا شمیرنې زیات شي زما او ستا دپاره څه اهمیت لري زما او ستا دپاره د کلچر د سیاسي کلچر ثقافت بنیاد برخه ګرځي چې سړی تعالی راځي پټوي ته یو قسم نظریاتي ورور پیدا کړې ته خپل وجود ګڼې ستا د غم او د شادي ستا او د غم شادي سره وځي ستا بوج سپک شي څومره فرق دی په دا روایت کې نو دا ووټ چې دی دا ووټ شي ووټ معنا بس دغه تعلق بیا دا 2011 کتاب دی په 2011 کې دی وایي چې په پیسو باندې ووټ اخلي معنا اوس کوم ډېر مدت یې څومره کاله تېر شوي دي هغه ټیم خو دا شی دا تر هم نه و لکه دا اوس شو بیا دا اوس کوم د الیکشن کې چې اوس دا یو شی راغلی دا نن مشهور شو د 40 فارم دا خو بیا دونه انټرنیشنل بدنامي وسوه اوس په بار ملک ادارو کې اکسفورډ کې هغه یو پروګرام و هغه کې هغه کوربه چې هغه حسن اقبال ته وایي دی چې دا خلک دي چې ولس ټانې ګټلي دي او د فارم سنټالیز پر بنیاد راغلي انټرنیشنل ټوله دنیا راغلې ده هغه ودې ته